افغانستان دغه اوسنی حالت چې د ډیره ګوته یې عامو خلکو ته نیول کیږي او حقیقت هم ده که موږ او تاسو یو موټی شو او دښمن ته په خپل کور کې اجازه ورنه کړو نو هیڅکله به موږ او تاسو خلک د پښو لاندې نه کړي. ملګرو ننګرهار کې د خوږیاڼو ولس ډیر زبردست کار باندې لاس پورې کړ. راځئ چې دا تکړه او فعال ولس څه غواړي چې وکړي ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ قومي مخور وایي دوی په خپلو کې پریکړه کړې له دې وروسته په دې ولسوالۍ کې هر هغه کورنۍ د دولت ضد وسلوالو ساتنه او یا ورسره اړیکه وساتي کور به یې وسوځوي. دوی دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې په یاده ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو پراخ عملیات ترسره کړل او هغه سیمې له وسلوالو طالبانو ونیولې کومې چې د وسلوالو طالبانو په واک کې وې. قومي مخور وایي دوی له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو له لوري ډیر ځورېدلې او له دې وروسته به هیڅکله دوی ته په کورونو کې ځای ورنه کړي. قومي مخور وایي دوی په خپلو کې د همغږۍ شورا لري او له دې وروسته به هیڅوک ورانکاره کړنو ته پرېنږدي. دوی دغه راز پریکړه کړې که څوک د انسان تښتونکي له ډلو سره هم په اړیکه کې ولیدل او یا یې په اړیکه پوه شول نو پولیسو ته به یې وسپاري. د خوږیاڼو قومي مخور له دولت نه په هغو سیمو کې چې اوس هم د دولت ضد وسلوالو اندېښنې شتون لري د عملیاتو غوښتنه کوي. د دوی په خبره که دولت په هغه سیمو کې سیمه ییزو اردو ځای پر ځای کړي ښایي د اندېښنې هم ورک شي. د ننګرهار ولایتي اداره هم د قومي مخور د دې پریکړې هرکلی کوي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي په خوږیاڼو کې به هغه سیمو ته هم سیمه ییزه اردو ولیږي کوم چې د دولت مخالفې ډلې تحرکات لیدل کیږي او یا هم ویرې شته. دی زیاتوي دوی به په پوره ژمنتیا سره د دولت مخالفې ډلې وځپي او له منځه به یوسي خو بل لوري ته د خوږیاڼو ځایي چارواکي بیا د ناامنیو پړه پر ولسونه اچوي او وایي هم دوی د دولت وسلوالو ډلو ته ځای ورکوي. د خوږیاڼو ولسوال شمس الحق صافی وایي اوس هم د ولس په دې پریکړو پوره باوري نه دی. د خبره که ولس او قومي مشران د دولت ملاتړ وکړي او په پوره ژمنتیا سره د دولت مخالفې ډلې منع کړي هیڅ ستونزه په دې ولسوالۍ کې شتون ونه لري. له دې وړاندې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې په پوره ډول وسلوالو طالبانو واک درلود او ویل کېده چې دوی د نشه یي توکو له کرکیلې خپل مالي ملاتړ ترلاسه کوه. په یاده ولسوالۍ کې جګړو ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړي او له سختیو سره یې مخ کړي دي. بې ځایه شوې کورنۍ له دولته د مرستو غوښتنه کوي او وایي که مرستې ورسره ونه رسیږي د ژمي په دې یخ موسم ښایي ډېر ماشومان یې د ناروغۍ له امله ژوند له لاسه ورکړي. خو بل لور ته ولایتي چارواکي بیا د هر راز مرستې خبره کوي او وایي بې ځای شوې کورنۍ یې له پامه نه دي غورځولي او مرستې یې ترسره کړي او نورې به هم ورسره ترسره کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر په لنډ او ژر خبر کړئ د پښتو ژبې تر ټولو غټ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.